السلام علیکم درنو دوستانو، څلورمې ویډیو ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به موږ او تاسې د کار په هکله خبرې کوو چې آیا په آلمان کې د یو محصل په حیث اجازه لرئ چې کار وکړئ او همدارنګه څومره ساعته په هفته کې او هم په میاشت کې اجازه لرئ چې کار وکړئ، او آیا د دغه کار په مقابل کې چې تاسې اجازه درته درکړل شوي کولی شئ چې خپل مصرفونه میاشتني مصرفونه پرې پوره کړئ، او که ضرورت لرئ چې له کور نه پیسې راوغواړئ. نو راځئ چې پریزنټیشن شروع وکړو. په آلمان کې تاسې د یو محصل په حیث کولی شئ چې 20 ساعته په هفته کې کار وکړئ، یعنې له 20 ساعتو نه زیات کار په هفته کې تاسې اجازه نه لرئ چې وکړئ. هغه میکسیمم 20 ساعته تاسې حق لرئ او اجازه لرئ چې کار وکړئ. که چیرې له دې نه کم کار کوئ هم کولی شئ، خو له دې نه زیات کار نه شئ کولی په هفته کې. نو 20 ساعته چې په هفته کې سول 80 ساعته په میاشت کې راځي که نه، ځکه په میاشت کې 4 هفتې دي، نو که 20 ضرب د 4 وکړو 80 راځي. نو په هفته کې 20 ساعته او په میاشت کې 80 ساعته تاسې حق لرئ چې کار وکړئ. ښه، په کال کې اوس څنګه ده؟ د هفتې او د میاشتې خبر خو مو وکړه. په کال کې تاسې 120 فول ډیز دلته ما لیکلي، یا 240 هاف ډیز. 120 مکمل ورځې یعنې مکمله ورځ او 240 نیمه ورځ تاسې په کال کې حق لرئ او اجازه لرئ چې کار وکړئ. اوس به تاسو ته سوال پیدا کېږي چې دا فول ډے او هاف ډے یا مکمله ورځ او نیمه ورځ معنا څه شی ده چې دلته لیکلي دي. فول ډے معنا ده دوستانو 8 ساعته په ورځ کې، یعنی که چېرته تاسې 8 ساعته په ورځ کې کار کوئ دته مکمله کاري ورځ وایي په آلمان کې. فول ورک ډے دې ته ویل کېږي چې 8 ساعته په هفته کې او 40 ساعت بخښنه غواړم 8 ساعته په ورځ کې او 40 ساعته په هفته کې راځي. ځکه په هفته کې چې 5 ورځې تاسې کار وکړئ 2 ورځې رخصت یئ، نو 8 ضرب د 5 چې کو 40 ساعته راځي. نو دې ته فول ډے یا مکمله کاري ورځ وایي. هاف ډے یا نیمه کاري ورځ چې ده کمتر یا کم له 8 ساعتو نه، له 8 ساعتو چې کم وي که هغه هر څو ساعته وي، که 4 ساعته وي 5-6 ساعته وي، دا په هاف ډے کې یا نیمه کاري ورځ کې حسابېږي. او چې په هفته کې له 40 ساعتو تاسې کم کار وکړئ، 15 ساعته 10 ساعته که چېرې تاسې کار وکړئ، نو دا په د ورځې په هغه باندې که چېرې تقسیم کړو نو له 8 ساعتو کم راځي، نو هغه ته بیا نیمه کاري ورځ یا هاف ورک ډے ورته ویل کېږي. نو تاسې 120 فول ډیز یا 240 هاف ډیز په کال کې حق لرئ چې کار وکړئ. په دې هیله چې پې پوه شوي به یې، شاید د اول کې لږ درته مغلقه ښکاره شي د خبره، که چېرې صحیح نه وي پې پوه شوي دا ویډیو بیا له سره وګورئ، شاید پې پوه شئ، او که بیا هم کوم سوال درته و راته کمنټ یې کړئ چې درته جواب یې کړم. ښه، اوس راځو د پیسو په هکله چې څومره معاش په ساعت کې او یا همدارنګه که چېرې د هفتې او د میاشتې حساب بیا وروسته تاسې خپله ورته وکړئ چې هغه اندازه درته ولګېږي چې څومره پیسې تاسې ګټلی شئ. دلته په آلمان کې دوستانو معاش یا پیسې د ساعت په حساب ورکول کېږي، او د افغانستان غوندې نه دي چې د میاشتې په آخر کې تاسې ته یوه تنخواه ټاکل شوي او هماغومره تنخواه تاسې ته درکول کېږي. دلته د ساعت په حساب پیسې دي چې هر څومره ساعت تاسې په هفته کې او یا همدارنګه د میاشت په آخر کې کار کړی او بیا د همغه محاسبه او حساب درته کوي، او هغه پیسې بیا تاسې اکاونټ ته درلیږي او درته درکوي یې معاش. نو دلته اوس فعلا په 2020 کال کې په هغه وخت کې چې دا اوس فعلا د ویډیو زه جوړوم، فعلا هغه مینیمم ویج یا هغه کمترین معاش چې د دې نه کم حق نه لري چې یو نفر تاسې ته معاش درکړي، او دا قانونا جرم ده که له دې نه کم څوک تاسې ته معاش درکړي نشي درکوی. نو د دولت لخوا هغه قانوني کمترین معاش 9.15 یورو ده په ساعت باندې، یعنی 9 یورو 15 سنټه په ساعت باندې معاش ته فعلا، چې اقلا دومره معاش هر کار چې کوئ تاسې
که هره برخه کې هغه کار هر بخش کې دوغومره معاش تاسې درکول کېږي. له دې نه زیات هم امکان لري او هم خلک درکولی شي که چیرې کار داسې یو کار چې هلته معاش زیات وي نو زیات معاش اخیستلی شئ، دا حق تاسې لرئ. خو له دې نه کم معاش تاسې ته څوک نشي درکولی. دا هغه کمترین معاش ده اوس فعلا په آلمان کې. که امکان لري چې تاسې داسې یو کار پیدا کړئ چې په هغه کې په ساعت باندې تاسې 10 روپۍ اخلئ یا 11 یا حتی شاید 12 روپۍ اخلئ، خو هغه کمترین معاش به دومره یې د تاسې. نو دا پیسې چې دي دوستانو، دلته په یوې خبرې ته باید تاسې پام وکړئ چې دا پیسې دلته په الماني کې هغه بغوتو لون وایي، یعنی هغه کلن چې تاسې ته کوم معاش اکاونټ ته راځي دا هغه پیسې نه دي. په دې کې دولت تاسې نه ټیکس کټوي، ټیکس درنه اخلي او د هغه نه وروسته هغه ټیکس چې هغوی کله واخیسته بیا تاسې ته هغه معلوم مقدار پیسې چې پاته سوې هغه بیا تاسې ته راځي، معاش هم درته راځي په اکاونټ ته. چې ټیکس په هکله که زه درته ووایم د یو محصل په حیث تاسې کم ټیکس ورکوئ دلته چې کله راسئ، او 9.15% ټیکس تاسې ورکوئ له خپل معاش نه. چې هر څومره تاسې معاش وو د هغه نه به 9.15% هغه فیصدي چې راوباسئ، هغه پیسې ترېنه کټ کېږي او هغه باقي پیسې باقي مانده پیسې تاسې ته راځي. او که چیرې تاسې داسې یو کار کوئ چې هغه 3,500 یورو پورې چې دې ته دلته مینی جاب وایي، یعنی کوچنی کار، چې دا 3,500 یورو یا مینی جاب چې په میاشت کې تاسې له 50 ساعتو نه کم کار وکړئ یا تر 500 ساعتو پورې چې له 500 ساعتو وانه وړي، نو دا د مینی جاب په کیټګري او ګروپ کې راځي چې په دې کې بیا د تاسې عاید 4,500 نه اوړي، یعنی له 4,500 نه کمې پیسې تاسې اخلئ. نو که چیرې داسې یو کار تاسې کوئ چې له 50 ساعتو کم کار کوئ، بیا تاسې مکلف نه یئ چې ټیکس ورکوئ، بیا تاسې یو روپۍ ټیکس هم نه ورکوئ. بیا د مکمل 9.15 یورو چې ما شاته ذکر کړې دا ټولې د تاسې اکاونټ ته راځي، تاسې ته راځي، ځکه چې تاسې 50 ساعتو نه کم کار کوئ، 4,500 یورو نه عاید کم ده. او که چیرې تاسې له 50 ساعتو ډېر کار کوئ، لکه څنګه چې ما د پریزنټیشن په سر کې درته وویلې چې 80 ساعته پورې حق لرئ په میاشت کې. که تاسې له 50 ساعتو واړوئ، 80 اویا یا حتی 80 ساعته کار کوئ، نو معلومه خبره ده چې عاید هم له 4,500 یورو اوړي او زیاتیږي. نو بیا تاسې مکلف یئ چې 9.15% هغه ټیکس تاسې تحویل کړئ، هغه ورته دولت ته ورکړئ. نو دا یوه لنډه ویډیو د مصارفاتو په هکله. په آخره کې غواړم د یوه خبره وکړمه چې د یو محصل په حیث تاسې کولی شئ دلته کار وکئ او همدارنګه درس ورسره ووایئ او هېڅ ضرورت دې ته نه پېښېږي چې تاسې له کوره پیسې راوغواړئ. په هغه اول وخت کې که چیرې تاسې شاید دې ته مجبور شئ چې یو څه مصرف درنه وشي، له کوره پیسې راوغواړئ یا هغه بلاک اکاونټ هم چې جوړ کړی د هغه نه مصرف وکئ. خو که تاسې غواړئ چې خپل مصارفات په خپله پرې کړئ، نو د دې دلته مکمل امکانات شته، کارونه پیدا کېږي او تاسې کولی شئ چې 80 ساعته په میاشت کې کار وکئ او خپل مصرفونه په خپله پرې کړئ او دې ته به ضرورت نه وي چې تاسې له بل چا نه پیسې وغواړئ. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او څه نوي مو ترې زده کړي وي، فیسبوک صفحه هم در سره لایک کړئ. که څه سوال هم و لاندې راته کمنټ کړئ چې راته جواب یې کړم. مننه.